ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره د چنګاښ په 13مه ولایت مقام کې د کرنې رئیس او NLCP ادارې مسولینو د ناستې پر مهال وویل په دې ولایت کې د نړیوال بانک په مالی مرسته د مالدارۍ او باغدارۍ برخو کې یو شمېر مهمې پروژې پلي کیږي. یادو مسولینو ننګرهار والي ته د ترسره شوو پیل شوو او پیلېدونکو پروژو په اړه معلومات وړاندې کړل او زیاته کړه چې دوی په دې ولایت کې د مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې ګڼ شمېر پروژې پلي کړي او په یو شمېر نورو کار روان دی. دوی زیاته کړه چې د نړیوال بانک په مالی مرسته په دې ولایت کې د خرماو 1000 تنو میرمنو ته د سبزیجاتو بڼونه 18 د اوبو زیرمې 9 د اوبو څاګانې 6 د پیاز ساتلو سړې خونې په یو شمېر ولسوالیو کې د هګیو او غوښو لرونکو چرګانو ساتنې قطعې 8 واړه او 2 لویو چرګانو نوي فارمونه جوړیږي او همداراز د ماهیانو ډنډونو ته به 120,000 ماهیان ویشل شي چې لسګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه هم برابر شي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یادو پروژو پر پیل کېدو خوښي وښوده او مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په ولسوالیو کې خلکو ته د خپلو پروژو په اړه معلومات ورکړي. نوموړي وویل چې لا هم په ننګرهار کې په پرمختیايي برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده او مسؤلینو ته د یادو پروژو په پلي کېدو کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ.